د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال هرات او بادغیس ولایتونو کې د زلزلې له امله زیانمنو شویو سره خواخوږي ښودلې ده. د ریاست الوزرا پر ټویټر پاڼه راغلي چې اقتصادي مرستیال طبیعي پیښو ته د رسیدو کمیسیون غړو، وزارتونو او ادارو ته لارښوونه کړې چې د پیښې ځای ته ځان ورسوي او له شته امکاناتو څخه په استفادې دې د هیوادوالو لاسنیوی وکړي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان دفتر نن د هرات ولایت یو شمېر روغتونونو ته د زلزله ځپلو د درملنې په موخه د درملو او طبیعي توکو د استولو خبر ورکړی. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان پر خپل ټویټر پاڼه لیکي چې د نورو مرستو لیږد ته چمتو دی. په کابل کې د ایران سفارت هم په افغانستان کې د نننۍ زلزلې له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې او ویلي دي چې د دغې پیښې له زیانمنو سره مرستې ته چمتو دی. په غزنی ولایت کې د 250,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی جومات د لمونځ کوونکو پر مخ پرانیستل شو. دغه جومات په 2 پوړونو او 900 متره مربع ځمکه کې جوړ شوی دی. دغه جومات په یو وخت کې د 3500 لمونځ کوونکو ظرفیت لري. دغه جومات د خلکو او سوداګرو په مالی مرسته جوړ شوی او د اودس کولو، پارکینګ او نور اسانتیاوې هم پکې برابرې شوي دي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د چین په آسیایي سیالیو کې د سپینو زرو میډال خپل کړ. د هیواد کرکټ بورډ په فیسبوک پاڼه کې راغلی چې د افغانستان او هند د الف لوبډلو ترمنځ د کرکټ پایلوبه د دوامدار او شدید باران له امله بې پایلې پای ته ورسېده. خو د کرکټ سیالیو د اصولو او په درجه بندي کې د مخکښوالي له امله د هند لوبډلې له دغو سیالیو د سرو زرو او د افغانستان لوبډلې هم د سپینو زرو میډالونه ترلاسه کړل او د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بیا د بنگلادیش پر وړاندې ماتې وخوړه او بنگلادیش خپل لومړنۍ لوبه په نړیوال جام کې له افغانستان د 6 وکټو په توپیر وګټله. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولي سرپرست نصیر احمد پایک پر خپل ایکس ټولنیزه رسنۍ د افغانستان د کنسولي او ډیپلوماټیکو استازولیو د همغږي شورا اعلامیه خپره کړه چې افغان کډوالو د ایستلو په تړاو د پاکستان د حکومت وروستۍ پریکړې په اړه پکې اندېښنه څرګنده شوې ده. په اعلامیه کې د پاکستان له حکومته غوښتل شوي چې د افغان کډوالو ملاتړ ته دوام ورکړي او له دوی سره ښه چلند وکړي.